بلخ ولایت ته له ایران او پاکستان هیوادونو څخه راستنې شوو کډوالو ته د دغه ولایت د کډوالو چارو ریاست لخوا مرستې وویشل شوې. د یادې مرستې د ویش پر مهال د دغه ریاست رئیس وویل چې دغه کورنۍ په ناڅاپي او پرته له چمتووالي له ګاونډیو هیوادونو څخه ایستل شوي او په ډیر سخت حالت کې دي. نوموړی زیاتوي چې دوی له دغو کډوالو څخه خپل ملاتړ انساني او دینی دنده ګڼي. نو په دې اساس له یادو هیوادونو څخه 500 راستنې شوو کورنیو ته یو بوجي وړه، یو بوجي بوره او د یوې کمپلې په ګډون ځینې خوراکي توکي وویشل شول. نوموړي دغه راز وویل چې د یادو مرستو لړۍ به په راتلونکو اونیو کې هم دغه ډول دوام ولري او د دوی اداره هڅه کوي څو هره اونۍ 500 راستنې شوو کډوالو کورنیو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې چمتو کړي. د یادونې وړ ده چې دا مرسته د قزاقستان هیواد له خوا راستنېدونکو کډوالو ته ځانګړې شوې ده چې په ټولیزه توګه دې مرستو کې 4000 بوجي وړه، 8920 بوجي وریجې، 1000 کمپلې او 100 خیمې شاملې دي چې په تدریجي ډول به بلخ ولایت ته په راستنې شوو کډوالو وویشل شي.